السلام علیکم ګرانو محترمو ګلونو لیدونکو ښه راغلاست. نن ورځ به د دویچ لرنن auf پښتو د درسونو په جریان کې سل مهم سوالونه او ځوابونه په جرمني یا آلماني ژبه کې زده کړو. نو Fragen und Antworten یعنی سوالونه او ځوابونه. په دې درس کې به سل سوالونه او د هغوی مربوط ځوابونه تاسو ته وړاندې کړو. د نن ورځې درس به وي Lektion 49 یعنی 49م درس. په دې درس کې به Fragen und Antworten یا Questions and Answers یا سل مهم سوالونه او ځوابونه زده کړو. راځئ شروع وکړو. لومړی لرو Bist du bereit? Bist du bereit؟ د دې معنا ده آیا ته آماده یې؟ Bist du bereit؟ آیا ته آماده یې؟ ځواب یې ده یا هو ich bin bereit. هو زه آماده یم، زه چمتو یم. همدارنګه دویمه پوښتنه لرو Wie heißt du؟ Wie heißt du یعنی ته څه نومیږې؟ همدارنګه په بل شکل سره هم ویلی شو Wie ist dein Name؟ یعنی د تا څه نوم ده یا ته څه نومیږې. کولی شو چې په دواړو ډولونو سره ووایو، عیني مطلب لري. د هغوی ځواب ده Ich heiße منظور احمد. زما منظور احمد نوم ده. محمود whatever you would like to mention. Ich heiße منظور احمد. همدارنګه په بله پوښتنه کې لرو Wie heißen Sie؟ یعنی تاسو څه نومیږئ یا د تا څه نوم ده. دا Höflichkeit ده. Wie ist Ihr Name؟ یا د تا څه نوم ده. دا Höflichkeit یا د یو احترام په خاطر ویل کیږي. چاته یو احترامانه وایاست نو Wie heißen Sie؟ د هغه ځواب ده Ich heiße اسرا. زما نوم اسرا ده. احمد، محمود، هر نوم چې ذکر کوئ. همدارنګه په بله پوښتنه کې لرو Wie geht's dir؟ Wie geht's dir یعنی څنګه یې یا څنګه یاست. حالت مو څنګه ده؟ د هغې ځواب ده Es geht mir gut. Es geht mir gut یعنی زه ښه یم. بله پوښتنه لرو Wie geht's Ihnen؟ Wie geht es Ihnen یعنی تاسې څنګه یاست. دا هم Höflichkeit یا احترام په خاطر ویل کیږي. د هغه ځواب ده Es geht mir nicht so gut یعنی ښه نه یم، حال مې ښه نه ده، ښه احساس نه کومه. Es geht mir nicht so gut یعنی ډېر ښه نه یم. همدارنګه په بله پوښتنه کې وایو Wie fühlst du dich heute؟ Wie fühlst du dich heute یعنی نن ورځ څه احساس لري یا نن ورځ څنګه یې. Heute نن ورځ. د هغه ځواب ده Ich fühle mich müde und ich habe keine Energie. Ich fühle mich müde یعنی زه د ستړیا احساس کوم und ich habe keine Energie او زه انرژي نه لرم، بې انرژي یم یعنی ستړی یم. په همدا شان په دې پوښتنه کې لرو Wie ist dein Nachname؟ Wie ist dein Nachname یعنی د تا تخلص څه شی ده. یا Nachname هم Familienname سره معادل ده یعنی عیني معنا لري. Familienname یا Nachname تخلص یا دویم نوم ته ویل کیږي. د هغه ځواب ده Mein Nachname ist Rahimi. زما تخلص یا اخري نوم یا کورنی نوم رحیمي دی. په بله پوښتنه کې ویلی سو Wie ist Ihr Nachname؟ دا پوښتنه په دې شکل هم ویلی شو چې د ستاسو تخلص څه شی ده. دا هم Höflichkeit ده. ځواب یې ده Mein Nachname ist وفا. زما تخلص وفا ده. هر څه چې تاسو تخلص وي د دې پر ځای تاسو ذکر کولی شئ. همدارنګه بله پوښتنه لرو Wie ist dein Adresse؟ د تا ادرس څه شی ده یا ویلی شو چې Wie ist Ihre Adresse؟ د تاسو ادرس څه ده، ادرس مو څه شی ده. ځواب یې ده Meine Adresse ist Berliner Straße 18. زما ادرس ده د برلین کوڅه یا Berliner Straße کوڅې یا سټریټ ته ویل کیږي 18مه. همدارنګه بله پوښتنه لرو Woher kommst du؟ یعنی ته د کوم ځای یې یا د کوم ځای نه راغلی یې. ځواب یې ده Ich komme aus Afghanistan. زه له افغانستان څخه یم، له افغانستان څخه راغلی یم.
دا په دې شکل سره هم ویلای شو جواب یې woher kommst du ته د کوم ځای یې ich komme aus Deutschland زه له جرمني یا آلمان څخه یم یا هم د آلمان باشنده یم یا د آلمان اوسیدونکی یم تاسو کولی شئ چې د افغانستان دویچلند هر هغه ملک دلته ذکر کړئ چې د تاسو د هغه ملک نه یاست همداشان لرو wie viele Familienmitglieder hast du wie viele Familienmitglieder hast du یعنی د کورنۍ څو غړي لري یا په کورنۍ کې څو تنه یاست جواب یې ده ich habe 5 Familienmitglieder زه 5 د کورنۍ غړي لرم یا په کورنۍ کې 5 تنه یو بله پوښتنې ته راځو wie heißt das auf Deutsch یعنی تاسو دې ته په جرمني یا آلماني ژبه کې څه وایاست یا څه بلل کېږي دا په جرمني ژبه کې wie heißt das auf Deutsch جواب یې ده es ist Wasser دا اوبه دي نو هر هغه مربوط آیټم یا څیز یا شی چې تاسو وینئ یا تاسو نه پوښتنه کېږي تاسو کولی شئ چې د هغه څه نوم واخلئ همدارنګه بله پوښتنه لرو haben Sie ist verstanden haben Sie ist verstanden آیا ته هغه پیژنې یا آیا ته په دې پوه شوې یا تاسو هغه وپیژاند جواب یې ده یا هو nein نه د هغوی مربوط جواب ولیکئ دلته تاسو یوازې همدا پوښتنې جواب تاسو کورنۍ دنده ده تاسو کولی شئ په کمنټ باکس کې جواب ولیکئ هر هغه څه چې تاسو زده وي دلته یې په دې جواب کې ولیکئ همدارنګه بله پوښتنه لرو wissen Sie wo der Bahnhof ist wissen Sie آیا پوهیږئ یا پوهیږي تمځای یا بانهوف یا ایستګاه د ټرین چیرته ده جواب یې ده es ist für den Einkaufszentrum هغه د شاپینګ مخامخ ده یا د شاپینګ یا مال په وړاندې ده Einkaufszentrum شاپینګ یا مال ته ویل کېږي یا د اخیستلو مرکز همدارنګه بلې پوښتنې ته راځو wie komme ich zum Bahnhof wie komme ich zum Bahnhof یعنی زه څنګه ریلګاډي اډې یا سټیشن ته ورسیږم یا لاړ شم د هغه جواب ده ich weiß nicht زه نه پوهیږم wo der Bahnhof ist د ریلګاډي یا بانهوف یا تمځای چیرته ده ich weiß nicht wo der Bahnhof ist زه نه پوهیږم چې د ریلګاډي اډه چیرته ده همچنان هم دې پوښتنه کې لرو wie alt bist du wie alt bist du یعنی تو څو کلن یې یا د څو کلونو یې جواب یې ده ich bin 25 Jahre alt یعنی زه 25 کلن یم یا زما عمر 25 کاله ده دوستانو تاسو هم کمنټ کې ولیکئ چې د تاسو عمر څومره ده یا wie alt bist du یعنی تو څو کلن یې بلې پوښتنې ته راځو welches Buch hast du gestern gelesen welches Buch hast du gestern gelesen تا پرون کوم کتاب ولوست یا کوم کتاب دی مطالعه کړ د هغه جواب ده ich habe einen Roman gelesen ich habe einen Roman gelesen یعنی ما یو ناول ولوست یا ناول می مطالعه کړ رومان ناول ته ویل کېږي همدارنګه په دې پوښتنه کې لرو wo hast du das gefunden یعنې ته هغه چیرته پیدا کړ دا ناول یا کتاب دې چیرته پیدا کړ جواب یې ده ich habe es ما هغه in meinem Rucksack gefunden ich habe es in meinem Rucksack gefunden یعنې ما هغه زما په بکس یا کوچنی بکس یا rucksack د شابکس کې وموند پیدا مې کړ همدارنګه بلې پوښتنې ته راځو wo warst du یعنی ته چیرته وې یا چیرته وې جواب یې ده ich war die ganze Zeit zu Hause یعنی زه ټول وخت په کور کې وم die ganze Zeit یعنی ټول وخت zu Hause یعنی په کور کې وم بلې پوښتنې ته راځو wohin gehst du یعنی ته چیرته ځې ich gehe zur Bank یعنی زه بانک ته ځم بلې پوښتنې ته راځو wie groß ist dein Haus د تا کور څومره غټ ده یعنی تا کور څومره غټوالی لري جواب یې ده mein Haus ist 80
Quadratmeter groß. زما کور 80 متره مربع غټ ده یا زما کور 80 متره مربع غټوالی لري. Quadratmeter متر مربع ته ویل کیږي. همدارنګه بله پوښتنه Wie groß bist du? Wie groß bist du یعنی قد دې څومره ده، جګوالی دې څومره ده یا ته څومره قد لري. جواب یې ده Ich bin 180 Zentimeter groß. یعنی زه 180 سانتی متره غټ یم. Ich bin 180 Zentimeter groß. یعنی زه زما قد یا جګوالی 180 سانتی متره یا 1 متر او 80 سانتی دی. همدارنګه په دې سوال کې لرو Wie früh stehst du auf? Wie früh stehst du auf? یعنی څومره وختي ته راپورته کیږي پاڅیږي. جواب یې ده Ich stehe um 7 Uhr morgens auf. یعنی زه هر سهار په 7 بجې راپورته کیږم راپاڅیږم. Um 7 Uhr یعنی په 7 بجې morgens یعنی هر سهار. دا ایس یو سره لیکل شوی. دا د هر سهار په مطلب یا معنا ده. بلې پوښتنې ته راځو Gibt es in Deutschland Walnüsse? Gibt es in Deutschland Walnüsse? یعنی آیا په جرمني کې چهارمغز پیدا کیږي یا شته دي؟ جواب یې ده یا هو Es gibt viele هو هلته ډیر پیدا کیږي یا ډیر موجود دي Walnüsse یعنی چهارمغز. Wem gehört das geschenkt? یعنی دا تحفه د چا پورې اړه لري، د چا مربوط ده، د چا ده. جواب یې ده Es ist deins. Es ist deins یعنی دا ستا ده یا د تا مربوط کیږي. بله پوښتنه Wen hast du zur Geburtsparty eingeladen? یعنی تاسو چاته د زوکړې د جشن بلنه ورکړې ده یا د پیدایښت د ورځې پارټي ته مو څوک رابللی دی. Wen hast du zur Geburtsparty eingeladen? جواب یې ده Wir haben nur unsere Familie eingeladen. یعنی موږ یوازې خپلې کورنۍ ته بلنه یا دعوت ورکړی ده. بله پوښتنه ده Wem hast du das Passwort gesagt? یعنی پاسورد دې چاته ویلی؟ جواب یې ده Ich habe das Passwort niemandem gesagt. یعنی ما هیچاته پاسورد یا پټ نوم یا hidden name هغه پټ کوډ مې هیچاته نه ده ویلی. همدارنګه په دې پوښتنه کې لرو Wann hast du den Brief geschrieben? یعنی تاسو لیک کله لیکلی ده. Wann hast du den Brief geschrieben? یعنی تاسو دا لیک یا خط کله لیکلی ده. د هغه جواب ده Ich habe den Brief letzte Woche geschrieben. یعنی ما لیک یا خط تیره اونۍ لیکلی ده. letzte Woche یعنی تیره اونۍ. بله پوښتنه لرو Wem hast du dein Auto verkauft? Wem hast du dein Auto verkauft? یعنی تا خپل موټر په چا باندې خرڅ کړ؟ جواب یې ده Ich habe mein Auto an einem Freund verkauft. Ich habe mein Auto an einem Freund verkauft. یعنی ما خپل موټر په یو ملګري دوست انډیوال باندې خرڅ کړ. بله پوښتنه لرو Wer kann mir helfen? Wer kann mir helfen? یعنی څوک کولی شي زما سره مرسته کومک وکوي؟ جواب یې ده Ich kann dir helfen. زه کولی شم ستا سره کومک یا مرسته وکړم. بله پوښتنه لرو Wer war zu Hause? Wer war zu Hause? یعنی په کور کې څوک و؟ war یعنی Vergangenheit تیره زمانه ده. جواب یې ده Mama und Papa waren zu Hause. یعنی مور او پلار کور کې وو. waren یعنی د جمع لپاره سی ماما او پاپا دی. یعنی مور او پلار کور کې وو. zu Hause یعنی په کور کې. همدارنګه بلې پوښتنې ته راځو Wer ist dein bester Freund? Wer ist dein bester Freund? یعنی د تا بهترین دوست یا ملګری څوک ده؟ جواب لرو Mein bester Freund ist Ahmad. زما بهترین یا ښه دوست احمد ده. تاسو کولی شئ چې دلته تاسو بهترین دوست یا ملګري په ځای احمد په ځای باندې هغه دوست نوم ولیکئ. همدارنګه په دې پوښتنه کې لرو Wen hast du angerufen? یعنی چاته دې ټلیفون وکړ، چاته دې زنګ وکړ. Wen
hast du angerufen? جواب لرو ich habe meinen Vater angerufen. ما خپل پلار ته ټلیفون وکړ یا زنګ مې ورته وکړ. بله پوښتنه لرو wer ist er؟ یعنی هغه څوک ده یو نارینه. Er ist mein Ehemann. Er ist mein Ehemann یعنی هغه زما د ژوند شریک یا میړه ده. یوه ښځه وایي چې هغه زما د ژوند شریک یا میړه ده. Er ist mein Ehemann. همدارنګه لرو wer ist sie؟ یعنی هغه ښځه څوک ده. sie د ښځې لپاره، er د نارینه لپاره. لکه تیر چې څوم هغه د نارینه لپاره و، همدا د ښځې لپاره ده. wer ist sie؟ یعنی هغه څوک ده، یوه ښځه. sie ist meine Schwester. sie ist meine Schwester. هغه زما خور ده. Schwester خور ته ویل کیږي. همدارنګه بله پوښتنه لرو weißt du was er will؟ آیا ته پوهیږي هغه څه غواړي؟ will غوښتنې ته ویل کیږي. er will ein Eis. er will ein Eis یعنی هغه یو آیس کریم یا اسکریم غواړي. بله پوښتنه لرو warum weint er؟ warum weint er یعنی هغه ولې ژاړي؟ weil sein Eis auf den Boden gefallen ist. ځکه چې د هغه اسکریم په فرش ولوید. weil ځکه چې sein Eis د آیسکریم auf den Boden په فرش یا په سطحه gefallen ist یعنی ولوید یا لویدلی ده، یعنی ځکه ژاړي، همدای علت ده. wann ist dein Geburtstag؟ wann ist dein Geburtstag یعنی ستا د پیدایښت یا د زوکړې ورځ کله ده؟ ځواب یې ده mein Geburtstag زما د پیدایښت یا زوکړې ورځ ist ده am 14. د اپریل یا د کال د 4مې میاشتې په 14 تاریخ زما د پیدایښت ورځ ده. همدارنګه بله پوښتنه لرو was willst du morgen machen؟ was willst du morgen machen یعنی سبا غواړې څه کار وکوې یا څه غواړې اجرا کړې؟ د دې سوال جواب ده morgen muss ich früh arbeiten یعنی سبا باید زه وختي کار وکوم یا کار ته پاڅېږم یا کار وکړم. morgen muss ich früh arbeiten. بله پوښتنه لرو was hast du gestern gemacht؟ یعنی پرون ورځ دې څه اجرا کړل، څه کار دې وکړ؟ was hast du gestern gemacht؟ gestern bin ich zur Schule gegangen یعنی پرون ورځ مکتب ته تللی وم یا مکتب ته لاړم. gegangen یعنی تللی وم. gestern bin ich zur Schule gegangen. بله پوښتنه کې لرو was möchtest du essen؟ was möchtest du essen یعنی غواړې څه وخورې د خوراک لپاره، څه دې خوښیږي؟ ich möchte Pizza essen زه غواړم یا خوښوم پیزا یا پیرکای یا هم بولانی وخورم، یعنی هغه خوښوم. بلې پوښتنې ته راځو was möchtest du trinken؟ نو څه غواړې، څه خوښوې چې وڅښې د څښاک لپاره؟ نو ich möchte Wasser trinken. ich möchte Wasser trinken یعنی زه غواړم، خوښوم چې اوبه وڅښم. همدې پوښتنې ته راځو wie viele Wasserflaschen brauchst du؟ wie viele Wasserflaschen brauchst du یعنی تاسو څومره د اوبو بوتلونو ته اړتیا یا ضرورت لرئ؟ ځواب یې ده ich brauche eine زه یو ته ضرورت لرم یا یو غواړم یا یو ته اړتیا لرم بوتل ته، د اوبو بوتل. نو راځئ بلې پوښتنې ته لاړ شو was ist das یعنی دا څه شی ده؟ was ist das یعنی دا څه شی ده؟ ځواب یې ده das ist ein Ausweis یعنی دا د پیژندلو کارت یا پیژندپاڼه یا Ausweis ده. بله پوښتنه لرو wie viel Uhr ist یعنی ساعت څو ده، څو بجې دي، یا هم ویلی شو چې wie spät ist یعنی ساعت څو ده، څو بجې دي. په دواړو ډولونو سره عین مطلب. ځواب یې ده es ist Viertel für 2 یعنی پاو کم 2 بجې دي یا 15 منټه کم
2 بجې دي. همدارنګه په بله پوښتنه کې ویلی شو چې wo ist das Fahrrad؟ wo ist das Fahrrad یعنی بایسکل یا سایکل چیرته ده؟ د هغې پوښتنې جواب ده es ist in der Garage یعنی هغه په ګراج کې ده. بل سوال لرو hast du meine Portemonnaie gesehen؟ hast du mein Portemonnaie gesehen؟ آیا تا زما بټوه یا د پیسو مغه کم بکس لیدلی ده؟ جواب یې ده ja ho ich habe es auf dem Tisch gesehen یعنی هو هغه ما په میز باندې ولید یا د میز په سر مې مغه بټوه ولیدله. hast du mich angerufen؟ hast du mich angerufen؟ آیا تا ما ته ټلیفون یا زنګ وکړ؟ جواب یې ده ja ho ich habe dich 5-mal angerufen. ja ich habe dich 5-mal angerufen هو ما تا ته 5 ځله ټلیفون یا زنګ وکړ. 5-mal یعنی 5 ځله. بله پوښتنه لرو kannst du dieses Auto fahren؟ kannst du dieses Auto fahren؟ آیا کولی شئ چې دغه موټر وچلوئ؟ جواب یې ده ich habe keinen Führerschein یعنی زه لایسنس نه لرم یا د موټر چلولو لایسنس نه لرم. Führerschein یعنی د موټر چلولو لایسنس ته ویل کیږي. بله پوښتنه ده hast du einen Bruder oder eine Schwester؟ آیا ورور یا خور لري؟ آیا ته یو ورور یا یو خور لري؟ جواب یې ده ja ho ich habe eine jüngere Schwester und einen älteren Bruder یعنی هو زه یوه کشره خور او یو مشر ورور لرم. هو زه یو کشره خور او مشر ورور لرم. همدا یې جواب ده. بلې پوښتنې یا سوال ته راځو rauchst du؟ آیا سګرېټ څکوې؟ چلم هر څه څکولو لپاره وي. smoking rauchst du؟ are you smoking؟ آیا سګرېټ څکوې؟ جواب یې ده nein na ich rauche nicht یعنی زه سګرېټ نه څکوم یا ich rauche nicht یعنی زه سګرېټ نه څکوم. بله پوښتنه ده warum du bist so früh hier؟ یعنی ولې دلته دومره وختي یا وختي راغلی یې؟ جواب یې ده weil ich früh aufwache یعنی ځکه چې زه وختي راپورته یا ویښ کیږم. راپورته کیږم یا ویښ کیږم. بله پوښتنه ده warum hast du das Haus gekauft؟ warum hast du das Haus gekauft؟ جواب یې ده weil es 4 Schlafzimmer hat یعنی ځکه چې هغه 4 د خوب کوټې لري. په همدې دلیل مې واخیست. بله پوښتنه ده wann macht das Geschäft auf؟ wann macht das Geschäft auf یعنی هغه دکان یا مغازه کله خلاصیږي؟ جواب یې ده ist öffnet in 5 Minuten هغه په 5 منټه یا منټه کې خلاصیږي. همدارنګه بله پوښتنه لرو wie oft schaust du Fern؟ یعنی څومره تلویزیون ګوري یا څومره د تلویزیون تماشا کوي؟ د هغې جواب ده ich schaue jeden Abend Fern یعنی زه هر ماښام یا هر بیګا تلویزیون ګورم یا تماشا کوم. همدارنګه بله پوښتنه لرو seit wann lernst du Deutsch؟ یعنی له کله جرمني ژبه زده کوې؟ seit wann lernst du Deutsch؟ جواب یې ده ich lerne seit 3 Jahren Deutsch یعنی زه له 3 کلونو راهیسې جرمني ژبه زده کوم. او اخیرنی سوال او د هغې جواب به وي wie lange bist du schon hier؟ wie lange bist du schon hier یا څومره وخت کېږي دلته یې یا ته څومره وخت نه already دلته موجود یې؟ جواب یې ده ich bin seit 2 Jahren hier یعنی زه له 2 کلونو راهیسې دلته موجود یم. 2 کاله کېږي دلته یم. همدا و مهم سوالونه ورسره ترجمه او د هغوی مربوط ځوابونه او ترجمه یې ډېر مهم دی. دا درس درته په درد ډېر خوري. امید لرم چې د دې درس نه به ډېر څه زده کړئ.
او پای کې زموږ چینل حتما د سره سبسکرایب کړئ. که کومه پوښتنه سوال یا سجیشن لرئ مهرباني په کمنټ باکس کې ولیکئ او د بیل آیکن د سره پریس کړئ ترڅو د ټولو ویډیوګانو د اپډیټ نه تاسو خبر شئ او نوټیفیکیشن تاسو ته ورسیږي. نور نو ښې چارې ښه وختونه د بیا درس د لیدلو پورې د الله په امان.